أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. دا سورة آل عمران 31 نمبر آیت مبارکہ تلاوت شو. قل اوایا ان کنتم تحبون اللہ، کچری تاسو مینا کوئی دا اللہ سرا، فاتبعونی نتابداری وکیو زما، یحببکم اللہ من ابوکی تاسو سر اللہ تعالی، ویغفر لکم ذنوبکم او بخن بوکی تاسو تا د گناہون استاسو، واللہ غفور الرحیم او اللہ بخن کون کے رحیم رحمو کون کے دے. دی آیت دمخ کے سرا ربط او مناسبت دارے. نسواراو دعوه کلیوا چه منگو دا اللہ دوستانیو. نو اللہ رب العزت فرمائی چه تاسو با دا اللہ دوستان علی جوڑی گیا چه دا دی آخری رسول و تابداری اغا شروع کیا. نو دا اغوی جواب شو که دا اللہ سره تاسو داوائی چه زمان دا اللہ سره مینه دا، نو دا دی پیغامبر تابیداری وکیا. دویم و مناسبت مخی سره داره، مخی دا اللہ رب العزت د دشمنانو سره د دوستانی کولو نه ير بیان شو. نو وسو د الله محبت ته ترغیب ورکي او داغي ذریعہ بیاني چې د الله سره چې مینا کې نو داغي ذریعہ صدا. دریم مناسبت دے دو واللہ رؤوف بالعباد سرا. دا اللہ رب العزت درافت د شفقتنا دادا چی بندگانو تے خپل پیغامبر راولی گو او داغو اطاعت پہ واجب کو، داغو اطاعت پہ لازم کو، د دیر پاره چې داغو د عذاب نخلاص شي. په دې آیت کې امر ده په تابعداري د نبی له صلوات و سلام باندې. الامر باتباع رسول صلی الله علیه وسلم، الله رب العزت حکم کړی دی پتابداری د نبی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام رښتینوالم پدې کې بیان یې زکه چې د نبی علیہ السلام د تابعداري نه بغیر کار نکېږي، چې کار سمېږي او کار کېږي نو د الله د پیغمبرو په تابعداري باندې کېږي. قل اوایا ان کنتم تحبون اللہ،
کچری تاسې محبت کوونکي د الله سره فتبعوني نو زما تابعداري وکئ یحببکم الله نو محبت به وکړي ستاسو سره الله ویغفر لکم ذنوبکم او بخشش به وکړي ستاسو د ګناهونو والله غفور رحیم الله بخونکی مهربان دی قل اوایا اطیعوا الله تابعداري وکړئ د الله او رسول او د رسول فإن تولوا که تاسو وګرځئ فإن الله لا يحب الكافرين یقینا الله محبت نه کوي او د کافرانو سره اللهم قوینا فی الأرض وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة لا تضمنهم ما كذا بسم الله الرحمن الرحيم